ای مؤمنانو له دې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګېږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. او که هغوی ونه منله نو وپوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډېر ښه ساتونکی او مرستندوی دی. او تاسې ته د معلومه وي چې د ولجې څه مال چې تاسې په لاس راوړی دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. که تاسې په الله او په هغه شي باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنې د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ موږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو، نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ. الله په هر څه قادر دی. هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسې د ناو په دې غاړه کې وئ او هغوی په هغه بله غاړه کې دیره شوي وو او کاروان له تاسې نه لاندې د ساحل خواته وو. که چیرته له مخکې نه ستاسې او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسې به ارومرو په دې وخت کې څنګ کړی وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاک کېدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي. په باوري ډول الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. او ای پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم دروښودل. که چیرته یې د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی و او د جنګ په باب به مو شخړه پیل کړې وه. خو الله تاسې له دې نه وژغورلی. په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي. او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر یې تاسې لږ وروستلی تر څو کوم کار چې کېدونکی و الله هغه وکړي. په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. ای مؤمنانو کله چې له کومې ډلې سره ستاسې مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډېر ډېر یادوئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه وي او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپلو منځو کې شخړه مه کوئ. که نه نو په تاسې کې به کمزوري پیدا شي، برم یعنې د مقاومت توان به مو لاړ شي. له زغم نه کار واخلئ. په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. او تاسې د هغو خلکو غوندې مه کیږئ چې له خپلو کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل او کړنلاره یې دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي. هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه د باندې نه دي. لږ غوندې هغه وخت در په زړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړه وړه ښایسته برېښولي وو او دوی ته یې ویلي وو چې نن پر تاسې باندې څوک نشي برلاس کېدی او دا چې زه به له تاسې سره یم. خو کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او ویې ویل چې زه ستاسې له ملګرتیا نه بېزار یم. زه هغه څه وینم چې تاسې نه وینئ. زه له خدایه ویریږم او خدای ډېر سخت سزا ورکوونکی دی. کله چې منافقانو او ټولو هغه خلکو چې زړونه یې په ناروغۍ اخته دي ویل چې دا خلک خو د دوی دین سودایي او لیونیان کړي دي. په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسی او حکمت والا دی. کاشکې تا هغه حالت لیدلی شوی چې کله په رښتو د وژل شوو کافرانو ساګانې اخیستلې د هغوی په مخونو او څټونو باندې ګزارونه کول او ویلې دا دی اوس د سوځېدو سزا وګالئ. دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسې خپلو لاسونو د مخه تیار کړي وو. که نه نو الله خو پر خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. له هغو سره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول. الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی.
دا د الله د دې عادت سره سم وشول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ور په برخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو قومونو سره چې څه وشول هغه د همدې قانون سره سم وشول. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. هله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل. دا ټول ظالمان په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي، بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي. په تیره بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي او یو بدسره له خدایه نه ویریږي. نو که دا خلک تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي. هیله ده چې د وعدې ماتونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. او که چیرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله خاینان نه خوښوي. د حق منکران دې په دې غلطه انګیرنه کې نه وي چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسې کولی او تاسې تر خپلې وسې ډیر زیات طاقت او تیار زین کړي آسونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ چې تاسې نه پیژنئ خو الله یې پیژني. د الله په لاره کې چې تاسې هر څه ولګوئ د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول شي او له تاسې سره به هیڅ کله ظلم ونشي. او ای پیغمبره که دښمن د روغې جوړې یعنې اشتۍ خواته میلان ولري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه. په یقیني ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. او که هغه د غولونې نیت ولري نو ستا لپاره الله کافي دی. هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول. که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نه شوی اچولی، خو الله دی چې د دوی زړونه یې سره ولګول. په یقیني توګه هغه ډیر زورور او د حکمت خاوند دی. ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافي دی. ای پیغمبره مؤمنان جنگ ته وهڅوه. که له تاسې نه 100 تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي او که 100 تنه داسې وي نو د حق د منکرانو په 0 تنو باندې به برلاسي شي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. ښه نو اوس الله ستاسې پیټه یې سپک کړ او هغه ته معلومه شوه چې اوس په تاسې کې کمزوري ده. نو که له تاسې نه 100 تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې او که 1000 تنه داسې وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. له هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنګي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي. تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی. که د الله لیکنه مخکې نه وای شوې نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسې ته ډیره لویه سزا درکړی شوې وای. نو کوم مالونه چې تاسې د ولجې په ډول په لاس راوړي دي هغه خورئ، هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ. په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. ای پیغمبره هغو بندیانو ته چې ستاسې په لاس کې دي ووایه چې که الله ته معلومه وای چې ستاسې په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسې ته له هغه څه نه زیات درکړي چې
له تاسې څخه اخیستل شوي دي او ستاسې خطاوې به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. خو که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی، لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي دي. الله په هر څه پوهیږي، د حکمت خاوند دی. کومو خلکو چې ایمان راوړ او هجرت یې وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګېدل، او کومو خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره یې مرسته وکړه، همغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنې مرستندوی دي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی خو هجرت یې نه دی کړی، نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دي، خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي. تاسې چې څه کوئ الله هغه ویني. کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي. که تاسې دا ونه کړئ یعنې له یو بل سره خپل پیوستون ونه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړ وي. کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پرېښود او جهاد یې وکړ، او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته یې وکړه، همغوی ریښتیني مؤمنان دي. د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده. او کوم کسانو چې وروسته ایمان راوړ او بیا یې هجرت وکړ او له تاسې سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ، هغوی هم له تاسې څخه دي. خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي.